زه فکر کوم که په یاد صاحب باندې موږ ټوله شپه دلته وګورو همدا به کمه وي او اوس به راشو د ستوري مدل څخه هیله کوو چې راشي او هغه خپل خبرې د هر څه په خپل تاسو سره شریک کړي. مېرمن ستوري بنګال. د وطن ترخې مې خوراک وی د وطن ترخې مې خوراک وی خوراک مې نه وی د پردي وطن ګلونه. ډېرو درنو حاضرینو، مشرانو، آغلو، ښاغلو، درنو حاضرینو، السلام علیکم. خوشحاله یم چې د یار صاحب په ویاړ د کونړ د ځوانانو د ټولنې په مټ په دغه پرتمینه غونډه کې برخه لرم او د یار صاحب په فرهنګي ژوند غواړم یو څو خبرې وکړم. د یار صاحب د شعرونو په هکله نور دوستان وغږېدل، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ناول لیکنې بهیر په ټوله نړۍ او په خاصه توګه په پرمختللو هېوادو کې اوږد تاریخ لري او همیشه په سمه او په پرله پسې توګه یې دوام موندلی دی او هر ولس د خپل هېواد د پېښو د ډېرښت او د ژوند په بېلابېلو اړخونو کې د اتلانو او ملي څېرو بېلابېلې لیکنې او داستانونه ښکلي. افغانستان هم چې د نورو هېوادونو په شان یو هېواد دی چې د ویاړه ډک تاریخ لري، غني کلتور، ملي اتلان او د نورو ولسونو په شان د ژوند په اوږدو کې د بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خو د قلم خاوندانو په ډېره مېړانه او افغاني هوډ د هغو پېښو انځورونه د خپل له پاسه پورې ښکلي وو چې د هغو قلموالو څخه یو هم لیکوال او شاعر محمد اجان یار دی چې د خپلې ټولنې د حقیقت پر بنیاد ولاړ دردناک ناولونه او لنډې کیسې ښکلي دي چې د هغې د جملې څخه سره ډولۍ هغه کتاب دی چې د یوې افغاني مېرمنې او د هغې د معصومو بچیانو او بوډا خسر دردونه پکې انځور شوي یا د هغوی دردونه بیانوي. او د همدې کتاب بله کیسه چې یو ځوان او یوې پېغلې د ژوند ویرجن داستان تصویروي چې د یوې ناوې لاسونه همغه شان د واده په نکریزو سره او د واده په دوهمه شپه یا دوهمه ورځ د خپلې ناوې د سترګو په وړاندې سینه غلبېل غلبېل کېږي او د خپلې محبوبې په غېږ کې د شهادت جام په سر اړوي. څو شېبې وروسته ناوې هم د خپل محبوب په برخلیک اخته کېږي. پټه د پاتې نه وي چې د دې زړه بګنونکي داستان هیرو د لیکوال کلیوال و. د هغه د غمې ډکې شېبې لیکوال په خپله د نن نه تقریبا 10 کاله پخوا د سر په سترګو لیدلې دي. د ښاغلي لیکوال د ناولونو په لړ کې همداشان یو بل زړه بګنونکی د څانګې ناول دی. څانګه لا تنقي پېغله وه چې د محلي ټوپکیانو له لاسه د خپلې کورنۍ د محبت او شفقت څخه محرومیږي او بالاخره د یوه ابش سره د عربو تر دښتو رسیږي او بیا په خپلې پښتني هوډ او افغاني ننګ د 15 کالو کړاوونو وروسته د خپل هېواد په لور حرکت کوي او د خپل د زړه ټوټه نازولي زوی احمد سره د تل لپاره خدای پاماني کوي تر څو په وطن کې د خپلې کورنۍ د قاتل او د خپل عفت د لوټمار څخه انتقام واخلي
همدا د ښاغلي لیکوال په ناولونو کې چې د ګران هېواد افغانستان د تاریخ یوه برخه جوړوي، د لیلې دښته او د سترګو لیدلی حال ناولونه دي چې ښاغلي یار صاحب په خپل زیار سره د بشر د تاریخ یوه برخه ګرځولې ده. نو که خدای کول درنو دوستانو، د افغانستان ته دغه تېره میاشت تللې وم. په افغانستان کې ژوند باقي و. د نظري صاحب او د نورو دوستانو په مرسته موږ انشاءالله که په دې وتوانېدو د څانګې داستان نه به یو ښکلی فلم جوړ کړو. یار صاحب تاسو ته د خدای غواړم او قلم برکت شو. نو مېرمن ستوري د بل څخه ډېر زیاته مننه.